السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه عبدالقاهر طبي ودل بیا د افغان ویډیو چینل لارې تاسو سره ملګری یم. نن ورځ غواړم یو داسې ویډیو درته جوړ کړم. البته دغه ویډیو د یو ملګري په غوښتنه ده. یو ملګري ماته په واتساپ ګروپ کې میسیج کړی وای څنګه کولی شو د واتساپ ډیلیټ شوي میسیجان وګورو. نو زه د دغه ملګري د غوښتنې پر اساس دغه ویډیو ما جوړ کړله تر څو نور ملګري هم ترې استفاده وکړي. نو زما که چیرې زما له تېرو ویډیوګانو د واتساپ له تېرو ویډیوګانو څخه نه یې خبر نو زما یوټیوب چینل ته ورشئ. هلته زما د واتساپ نور ویډیوګانې هم شته، کولی شئ چې هلته یې وګورئ او ورسره په څنګ کې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او د بیل آیکن پرېږدئ تر څو زموږ د نویو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. نو اوس راځو څنګه دې لپاره موږ غواړو یو اپس له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړو تر څو هلته دا میسیجان موږ وګورو. نو دې لپاره تاسې به پلی سټور ته راسئ. کله چې پلی سټور ته راغلئ نو ملګرو ما دغه ستاسو لپاره د دویم ځل لپاره انسټال کړه. البته دغه ما سره انسټال و خو ما غوښتل تاسو لپاره دویم ځل لپاره انسټال کړم تر څو سټیپ بای سټیپ تاسو په هر اپشن باندې پوه کړم چې څنګه انسټالېږي. نو دې لپاره تاسو به راسئ په اوپن به کلیک وکړئ. کله مو چې په اوپن کلیک وکړه تاسو ته به یو میسیج یا بیکګراوند د همدغه اپس ښکاره سي. ګورئ سټارټ په دې بیا کلیک وکړئ. سټارټ الاو ایکسپټ ګو ټو سیټینګ همدغه اپ به په خپل سیټینګ کې آن کړي. ګورئ ما دغه ډاونلوډ کړی ده واتس ډیلیت آن الاو. نو بیرته بیک راسئ. کله چې بیک راغلی دلته له وایټ کړئ بیا پسې نیکسټ او انشاءالله پروسه ورسره پای ته ورسیږي. انتظار کېږو. ملګرو دا ویډیو مه سکیپ کوئ ځکه چې ما ستاسو لپاره دا سټیپ بای سټیپ دویم ځل لپاره دا اپ ډاونلوډ تر څو تاسو سټیپ بای سټیپ وکړئ. نو پلیز ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو درسره تر پای وګورئ. نیکسټ کله چې دا نیکسټ که کلوز به ووهئ له کلوز څخه وروسته ګورئ دغه تاسو ته بیکګراوند راوغوښت. که چیرې واتساپ میسیجان چا کړي وو د ما خو نوی انسټال کړ نو له دې مخکې تاسو سره دغه میسیجان نه راځي. کله چې دا انسټال کړئ له دې وروسته تاسو سره چا میسیج کولی او هغه یې ډیلیټ کړي نو هغه به تاسو ته په اتومات ډول دلته هم راځي. نو ګورم زه یو ملګري موبایل کې خپل ځان ته میسیج کوم نو هغه ما سره دلته راځي. انتظار کوو تر څو میسیج راسي ماته. ملګرو دا ګورئ ماته بل ملګري میسیج وکړ سلام یې رالیږلی ده. نو تاسو کله خلاص کړئ دا ده. نو کله چې هغه بیرته سلام ډیلیټ کړي نو بیا دا هم سره پاتې وي. ګورئ هغه دا غواړي دا میسیج ډیلیټ کړي. نو ګورئ هلته میسیج ډیلیټ شو خو دلته موږ سره پاتې ده. البته دا تر ټولو خوندور اپس ده. دلته که څوک سټیټس هم ډیلیټ کړي تاسو سټیټس هم راځي. ګورئ دغه یو ملګري واتساپ سټیټس ډیلیټ کړی و دا وګورئ دلته موږ سره پاتې ده. ایمیج ډیلیټ کړي، ویډیو، وایس، د آیډیو، ډاکومنټ هر څه چې ډیلیټ کړي تاسو دلته سټیپ بای سټیپ راسي. نو دغه د واتساپ څنګه کولی شئ د واتساپ ډیلیټ شوي میسیجان وګورو. د یو ملګري په غوښتنې پر اساس مو دا جوړه کړه. نو زه هیله لرم چې پرې پوه شوي نو زما یوټیوب چینل سبسکرایب او د بیل آیکن پرېږدئ تر څو زموږ د نویو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. خدای حافظ. بای بای. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.